د غیرت او عزت نښه دا زموږ د زمانو ده د غیرت او عزت نښه دا زموږ له زمانو ده سر بازار کې د پښتو نه دغه لار د پښتنو ده ای پښتونه تو یوسف شام ته ورټوپ له کرامانه ټینګه غیږ به در درکړي پښتو ژبه شیربانو ده یو بله قطعه که تیارو د زمانو کې تشې پټه نسو شو که تیارو د زمانو کې تشې پټه نسو شو که ستاسو ورځې راشي بې پروا د رڼا نشته چې پښتون تر کومې پورې وي ژوندی د قیس په شکل دا پښتو د لیلا ده د بله لیلا نشته یو بله قطعه د پښتو په حواله چې ته به پښتو ته صرف ژبه وایې ته به پښتو ته صرف ژبه وایې زویم پښتو د یو نظام نوم دی پښتو د فتح ګړه توره وفا پښتو کې د اسلام نوم دی الله مخکې بدرې شعر وایم ستا د کلس خندا پسې دا زړه مې ورانېږي ستا د کلس خندا پسې دا زړه مې ورانېږي چې ته نه یې نو تا پسې دا زړه مې ورانېږي او په کومه طریقه په کوم دستور به راټولېږي په کومه طریقه په کوم دستور به راټولېږي چې هر وخت یې اشنا پسې دا زړه مې ورانېږي او اټک نه مې چې اپلوا نړۍ مې یاده اټک نه مې چې اپلوا نړۍ مې یاده د خپلې پښتونخوا پسې دا زړه مې ورانېږي غزل د خپلې عقیدې کلک په باور باندې ولاړو په خپلې عقیدې کلک په باور باندې ولاړو د مینې د ښایست د ښکلا غر باندې ولاړو او نن خپلې صفایۍ له یو سړی سپینو جامو کې نن خپلې صفایۍ له یو سړی سپینو جامو کې د کلي په جومات کې په منبر باندې ولاړو او مجنون په انتظار خپلې نشه لیلا ته په ټکنه غرمه کې په پنور باندې ولاړو او پیریو او کسو چې دا قاتل د ژوندانه وي پیریو او کسو چې دا قاتل د ژوندانه وي چې نه ښکارېدو ما ته په نظر باندې ولاړو او دا څوک چې د مخ نه تربوزه کې وتاو کړې دا څوک چې د مخ نه تربوزه کې وتاو کړې دا څوک چې مې زړه او په ذکر باندې ولاړو او ریاض ما ترې غږ دی یعنې نشولو کولی ریاض ما ترې غږ دی یعنې نشولو کولی یو داسې څوکیدار راته په سر باندې ولاړو